د پروګرام په اخره کې زه یو ځل بیا خپل طرف نه اصالتن او د خپل شیخ او استاد محترم جامع المعقول والمنقول ماهر فی الفنون والاصول استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی محمد عدنان حقانی صاحب او د جامعه زبیریه تمامو اراکینو اساتذو طرف نه وکالتن د ټولو راغلو مېلمنو د زړه له کومې شکریا ادا کوم. اختتامي دعا دپاره زه دعوت ورکوم پیر طریقت رهبر شریعت حضرت اقدس حضرت مولانا عبدالاحد صاحب. درود شریف په شوق سره وایي دوستان. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. امين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وآله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين. رب کائنات دا ختم د دې مشکال شریف چې کوم دی دا په خپل دربار کې د خپل رضا لپاره قبول او منظور وګرځوه. د حضرت علامه شیخ صاحب شولدي صاحب چې کوم دی دا عدنان ګل حقانی صاحب په ژوند کې په عمر کې په زندګۍ کې برکات واچوه. رب کائنات دا فیض د دې چې کوم دی په دې ټول پېښور او په پاکستان او ټول عربي دنیا ته د دې فیض ورسوي. رب کائنات د دې په مال په حال په اولاد په ټولو شیو برکات را نازل کی. عمر دراز ورته نصیب وګرځي. یا الہ العالمین د دین د خدمت دپاره کامل صحت نصیب کی. دغه رنګه چې په دعا کې یاد کوي کوم چې معتمد صاحب دی الله جل جلاله د دې ته عمر دراز ور نصیب وګرځي. الله په عمر کې په زندگی کې برکات واچوي. دا کوم قربانۍ نه دا کوم جدوجہد چې کوي دا الله په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي. د دې یا الله د دې ختم مبارک په برکت رب کائنات زمونږ د دې حاضر مجلس جوړې د خیرونو ډکې کی. یا الله زمونږ د حاضر مجلس جوړې د خیرونو ډکې کی. دا اداره یا الله یا رب کائنات آباد او ودانه ولري. دا اداره یا الله په دارالعلوم حقانی ملک کې د ادارې په شانتا د نیوټن د ادارې په شانتا د دیوبند د ادارې په شانته یو عظیمه اداره جوړه کی. الہ العالمین په دې کې چې څومره فارغین یا الله فارغی دي داغي په ژوند داغي په زندگی په علم کې برکات واچي. رب کائنات دې علماء او استادان ته یا الله عمر دراز او نصیب وګرځي. د هر قسم ته فتنو ظالمانو فتنو شرونو دا اداره په امن امان کې وساتي. څومره ملمان راغلي یا الله څومره په محبت راغلي دا محبت په خپل دربار کې قبول او منظور کی. څومره علما راغلي دي اساتذه راغلي دي. زموږ محترم شیخ سے مبارک چې کوم دی رب کائنات دی ورته عمر دراز او نصیب وګرځي. داغي په عمر کې د خدای برکات واچي. د شیخ صاحب عدنان ګل حقانی صاحب داغي استاد دی. زموږ بل واسطه استاد دی د استادانو استاد دی. الله دې ورته ډېر عمر دراز ورکړي او دا قدمونه د خدای په تل د میزان کې واچي. څومره ملمان راغلي یا الله د دې قدمونه په تل د میزان کې واچي. څومره علما راغلي دي د دې په عمرونو کې په ژوند کې په زندګۍ کې برکات واچي. څومره خلک راغلي یا الله دې مجمع دا جوړې د خیرونو نه ډکې کړي او د شریعت په چوکاټ کې ټول مقاصد ترسره کړي. رب کائنات د څومره دوستانو یا الله کاروبارونه نشته دي د حلال رزق اسباب برابر کړي. د کومو دوستانو شته رب کائنات داغي بند لارې بند دروازې بند کول روان کړي. د کومو دوستانو رب کائنات بچی نشته دي نیکان صالحان با عمل دیندار بچي ورته نصیب وګرځي. یا الله مونږ نیکان کی زمونږ د نیکانو محبت او صحبت نصیب کی. قیامت کې د نیکانو د علماو د صلحاو په ډېر کې راوچت کی. زمونږ بچي نیکان کی زمونږ دوستان نیکان کی زمونږ اقربا نیکان کی زمونږ مخلصان نیکان کی. یا الله زمونږ بیبیان نیکان کی زمونږ لوګان نیکان کی زمونږ ماحول نیکی. مونږ یا الله د قیامت په ورځ کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک یا الله د جنډي دلان دی راوچت کی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک شفاعت کبرا نصیب وګرځي. کوم طالبان چې فارغ شول رب کائنات د دې وړي دورې نه
یا الله د دې په عمرونو زندګۍ کې برکات واچي رب کائنات دا روان کال ته د نوې دورې توفیق ورته نصیب وګرځي بیا یا الله د دین د خدمت توفیق ورته ورکړي یا رب کائنات ظاهر زما د کشرانو یا الله زموږ د دې حاضرو علماو په پاک شریعت محمدي صلی الله علیه وسلم مبارک باندې خسته کړي او باطن ما سوا د تانه آزاد کړي یا رب کائنات ستا د دې اعلی اولا اجل اتم اهم د دې ښکلی نوم یاد زموږ په ارده په هر قدم کې نصیب کړي یو لحظه یو لمحه هم ستا د ذکر نه غافله مه کړي دا یا الله دا مجلس په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي باعث د دنیا او د آخرت د خیرونې وګرځي دا اداره یا الله کامیابه کړي د هر قسم فتونو هر قسم د ظالمانو د هر قسم فتونو په امن کې وساتي دغه رنګ زموږ چې کوم دی مشر شیخ صاحب رحیم الله رب کائنات د هغې مرقد مبارک چې کوم دی د انوارات او تجلیات او عظیم مرکز وګرځي رب کائنات د قیامت په ورځ د بدر او د شهداو په ډله کې چې کوم دی د شهیدانو په ډله کې راوچت کړي څومره یا الله کسران چې د هغې نه پاتې دي هغې د هغې چې کوم دی د هغې په لار باندې د هغې ته د ژوند توفیق ور نصیب وګرځي دغه رنګ د محتمل صاحب والدین چې کوم دی وفات شوي دي دا کومه صدقه جاریه چې د محتمل صاحب روانه ده د دې د والدینو ته یا الله قبر ته چې کوم دی دا صدقه ور ورسې او د هغې یا الله اعلی مقامات نصیب کړي اعلی درجات ورته ورکړي د محتمل صاحب په اولادو د محتمل صاحب چې کوم دی په کورو په مال په حال په ټولو شیانو باندې برکات را نازل کړي د آسماني مصیبتونو غمونه په امن او امان کې وساتي دنیا نه چې سره د ایمان هم بوتلې کی او په آخر د ژوند د ځان قدم په وخت کې خدا حاجخه دی یو ورور چې کوم دی چې دشمني چې کوم دی رب کائنات یا الله دا مسئله چې کوم دی حل کی نور چې څومره دی علاقه کې یا الله دشمني دي رب کائنات په وروري په دوستي باندې بدل کی دغه رنګ یا الله موږ د دشمني نه د ظالمانو نه د فتنو نه د شرونو نه ټولو نه په امان کې وساتي رب کائنات په دنیا کې د عزت او د حیا ژوند نصیب کړي د پردې په صادر کې ونغاړي او د دنیا نه چې سره د ایمان هم بوتلې کړي او په آخر د ژوند د ځان قدم په وخت کې دا مبارکه کلمه نصیب کړي چې لا